حقانی په خصوصي پوهنتونونو کې د امر بالمعروف څانګې فعالېږي. سلام، ستړي مه شئ. پوره جزئیات همدې ویډیو کې راسره وګورئ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولانا عبدالباقي حقانی د خصوصي پوهنتونونو لپاره په یوه تازه تګلاره کې امر کړی چې په دې پوهنتونونو کې به د امر بالمعروف وزارت څانګې فعالېږي. د تګلارې له مخې دا تشکیل به د مدیریتونو په کچه وي او منصبین به یې د امر بالمعروف وزارت له لورې معرفي کیږي. په یاده تګلاره کې خصوصي پوهنتونونه موظف شوي چې یادو منصبینو ته به معاش ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د تشکیلاتو په اړه هم خپله تګلاره شریکه کړې چې له مخې د پوهنځیو رئیسان باید د پوهنتونونو د دایمي علمي کادرونو له منځه وټاکل شي. په دې تګلاره کې دا هم راغلي چې د پوهنتونونو مؤسس غړي د پوهنتون د رئیس په توګه نشي ټاکل کېدی. مخکې طالبانو په یوه بله تګلاره کې د خصوصي پوهنتونونو ښځینه محصلینو او استادانو ته امر کړی و چې په ځانګړو لارو له نارینهو څخه 15 دقیقې مخکې او هغه هم په تور حجاب کې په پوهنتونونو کې حاضریږي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.